بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دلته یو ضروری خبره تاسو ته دا عرض کوو چې د سړي او د ښځې زنانه نارینه د عمرې په احکاماتو کې څه حده پورې فرق دی. دا موږ چې بیان کوو نو دا چونکې د دغه په اعتبار سره کوو، د نارینه په اعتبار سره، نو زنانه د هغې موږ تاسو ته لږ نشاندهي کوو. لومبی فرق چې د سړي او د زنانه په احرام کې دی. د سړي دپاره احرام چې کوم دی هغه 2 څادر یوه بچي، او د زنانه دپاره هم دغه خپلې کپړې دا د هغې چې کوم دی احرام دی. بل چې کوم دی د سړي دپاره سر ښکاره کول هغه لازم دي، د زنانه دپاره سر ښکاره کول خو احرام کې څه کوي چې عام حالاتو کې چې کوم دی هغه جایز نه دي. او دغه رنګ چې کوم دی د خپې پټول دا د سړي دپاره ښکاره کول لازم دي، زنانه باندې دغه چې کوم دی څه پابندي نشته. بل د دې نه بعد چې تلبیه ده، تلبیه د سړي دپاره په اوچت آواز سره ویل دا ضروري دي، او د زنانه دپاره چې کوم دی تلبیه دا پست آواز ښکته آواز سره چې کوم دی هغه به دا وایي. د دې نه بعد چې بیا چې مخکې لاړ شي نو طواف کې چې کوم لومبي 3 چکرو کې رمل کېږي. رمل داسې د پهلوانۍ حالت کې چې کوم دی دغه ته وایي تک ته، هغه به موږ بیا عملي تربیت کې تاسو ته هغه نشاندهي وکړو. نو دغه رمل چې کوم دی هغه په زنانه باندې نشته او سړي باندې چې کوم دی دغه شته دی. او د دې نه علاوه چې بیا په صفا مروه کې میلین احزرین کې چېرته چې اشنه راډونه لګېدلي دي نو هلته چې کوم دی د سړي دپاره تیز تک، د زنانه دپاره دغه چې کوم دی نشته دی. او دغه رنګې چې کوم دی طواف ودا اگر چې هغه په حج کې په عمره کې هغه واجب نه ده، خو طواف ودا چې کوم دی د حیض د وجې نه چې کوم دی که پاتې شي د زنانه نه نو په هغې باندې چې کوم دی څه نشته. بهرحال دا یو خبره پکې د حج متعلق راغله، خو دغه چې کوم دی د سړي او د زنانه په عمره کې چې کوم دی بنیادي فرق دی. او یو چې کوم دی فرق د قصر او د حلق دی. سړی چې کوم دی قصر هم کولی شي، سر چې کوم دی کل کولی شي. د ښځې دپاره صرف او صرف قصر دی، یعنې د ګوتې د بند برابر ویښته هغه به چې کوم دی کټ کړي. د ښځې دپاره حلق چې کوم دی هغه نشته دی، ناجایز دی. نو دا څه بنیادي فرقونه چې کوم دی د ښځې او د سړي